لکه زموږ دې دور کې پرون تاسو ولیدو په کابل کې یو عالم شهید شو. زما په الله قسم چې د هغې زندګي ته سړی ګوري چې الله تعالی څومره عظیمه زندګي ورکړه. د هغې د زندګۍ ماشوموالی ټوله د دې امت د خدمت دپاره د علم د زده کړې په خاطر پر دې جماعت په دې حجره بیا چې کله د ځوانۍ زمانه راله د هغې ژبه په قال الله او قال رسول کې ستړې د هغې مغزه او دماغ د اسلام او د دین د کتابونو په مطالعه کې ستړی او چې کله دې عمر ته راورسېدی د هغې دین د هغې بدن د هغې د بدن اندامونه د دین د خدمت په خاطر په الله قسم چې هغې په هوا کې ځلول ځکه هغې څه جرم کړی صرف په دې خبره چې د حقاني اسلام عقیده هغې مسلمانانو ته فیشوله هغې د افراط و تفرید په مابین کې چې مسلمانانو ته کومه حقه لار وله د هغې ښوونه کوله او چې پر دې لاره باندې د چا د طرفه حملې وې د هغې په کلکه دفاع کوله چې د زمانې لوی محدث د زمانې لوی مفسر او د زمانې لوی مناظر د الله تعالی څخه دا دعا ده چې الله تعالی دې د قیامت په میدان کې د محمد رسول الله په اړه په موږ باندې وویني چې هغې زندګي د دین په دفاع کې تېره کړه او آخر شهادت هم د دین په دفاع کې تېر شو. دا عالم زندګي دا د دې عالم په نفع کې تېره سي. د عالم زندګي د عالم د نفع دپاره وقف وي. د هغې ماشوموالی دی د هغې ځواني ده د هغې ژوند دی د هغې مرګ دی د هغې د کم عمر زندګي ده د هغې د زیات عمر زندګي ده هغه ټوله د عالم د نفع دپاره وقف وي. لکه د هغې د زندګۍ مثال دی امت کې د نبي د زندګۍ لکه د نبي زندګي الله تعالی د امت د نفع دپاره وقف کړې ده د عالم زندګي بیا الله تعالی د عالم د نفع دپاره وقف کړې ده. لکه د هغې